او دا ځان له یو امتحان دی چې کله ته د یو بیانونکي سره کښېني د یو عالم سره کښېني او په بیان یې نه پوهېږي دا امتحان نو سړی وایي که پاسمه یو هلته د دین نه پاسمه او شوق یې دی چې زده یې کړمه خو هلته بیانونکی واضحه بیانولی نه شي دا بیان دا ځان له یې ورکړه دا واضحه بیان چې الله یې چاته نصیب کړي کله ګوره یو غټ عالم وي الله وله ناشنا علم ورکړی خو بیان نشي کولی او کله د چا په قلم کې زور ډېر چا له الله ژبه کې زور ډېر ورکړي چا له قلم کې چا له دواړو کې زور ډېر ورکړي او دا د الله تقسیم دی زموږ یو عالم و استاذ و الله دې حفاظت وکړي د هغه هم سعودی و نو هغه نه به مونږ د حدیثونو د علم کوو خصوصا د علل د احادیث و جرح و تعدیل دا ډېر ګران علم دی او ډېر جوور علم و چې به درس شروع کړو تقریبا اکثره لکان به اوده پراته وو زه به ورته بس ناست وم ما له به زه هم په آخري جټکو کې وم یعنې سم علم ورسره و خو دا علم چې کوم دننه و دی راښکاره کولی نه شو کله داسې کېږي نو اوس د دې دا دلیل نه چې سړي سره علم نشته علم شتي خو د دې علم وضاحت کول د به یو جدا ورکړه چې الله یې چاته نصیب کړي او چاته نه کله ګورې یو سړی معمولي یو څو خبرې ورته یادي دومره ښایسته بیان کړي چې سړی ترې متاثره شي او یو غټ محدث به غټ مفسر به او د هغه بیان خلکو له دومره مزه ورنه کړي